هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپلو شاهدیو کې په رښتینولۍ باندې ټینګ درېږي او هغه کسان چې د خپل لمانځه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. نو ای پیغمبره، څه خبره ده چې دغه منکران له ښي او کیڼ لوري ډله ډله ستا خواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه راځغلي؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. آیا له دوی نه هر یو دا تمه لري چې هغه به په نعمت مال جنت ته ننویستل شي؟ هیڅ کله نه. موږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړي دي، دوی په خپله پر هغه پوهیږي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نو نه، زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن موږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډېر غوره خلک راولو او هیڅوک له موږ څخه وړاندیتوب نشي کولی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نو له دې کبله دوی په خپلو باطلو خبرو او په خپلو لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپلې هغې ورځې ته ورسیږي چې له دوی سره د هغې وعده کیږي. کله چې دوی له خپلو قبرونو څخه راووځي، داسې به ځغلي لکه چې د خپلو بوتانو د درشلو خواته ورمنډې وهي. د دوی سترګې به ټیټې شوي وي، ذلت به ورباندې خورېږي. هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کیږي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.